جرنالیزم اصول دا دی چې د کوم ځای نه ته اخبار بیا وباسې نو د هغه ځای محلي او ولسي ژبې ته به پکې دوه مخه ورکوې باقاعده حکم دی زما خبر نه ده دلته زمونږ هغه ملګري که د پښتو په کتابونو باندې تبصرې کوي نه هغه هم پوځ وکړي بل تپوس نه شو کولی زما په خاورو باندې پوهنتون جوړېږي کالج جوړېږي او زما ژبه پکې زه په هغې کې غږېدل نشي زه په داسې پوهنتون څه کوم زه په داسې کالج څه کوم زما په خاورو باندې د لکنهو او د ډیلي ژبه ته وایې نو زما دا که پکې ووایې زه خو د چا د ژبو نه کرکه نه کوم ولې دا د خدای آیتونه دي خدای په قرآن کې وایي چې دا ټولې ژبې زما آیتونه دي زمونږ نه خلک ارګیسي غواړي یو نوم یې راایستی پوهېږي په موږ نه خو ارګیسي څه وایي خپل قومیت باندې منکر شه په خپله ژبه منکر شه په خپل نسل منکر شه په خپل تاریخ منکر شه په خپل کلتور منکر شه دې ته ارګیسي وایي او ما له اوټ راکوه ما هغه ځای ته لېږه نور بېغمه کېږي الله ګواه دی تاسو کې ګواه اوسئ ما به دومره کوي په بوجۍ کې به مې واچوئ چې څوک هم د کوجا زوی زما څه نه مني الله ګواه دی که د چا څه منم دا چا د مور د ډوډۍ سره راغلی ما د 40 پورې توره او ډال او غشې موږي ته اچولو نن راښکاره شوی موږ ازادۍ له قرباني ورکړې زم نوم دی راته په تاریخ کې وښایه د فرنګانو خلاف یو بغاوت په 1857 کې شوی د رانی جانسي شروع کړی دی د هغې نه 47 پورې ما ته به څخې دا غزا او دا میدان او زما که ګورې د ملکڼ نه تپوس وکړه د کوهټ د غاښي نه تپوس وکړه د امبېلې نه تپوس وکړه د اتیدارې نه تپوس وکړه د وطن چپه لوټه ګټه د غني نه تپوس وکړه خو ما څه وایي چې زه به د ازادۍ ناوې کور ته ډوډۍ راوړم نو زما په دې هر څه به خپله ښکلی شي دا ولې جنکۍ ټپکۍ که نه وایي ولې د جرړو مې وباسې او زه لکه د کورز دې په کور سوری جوړوم زه یې ته شاته کړم ښه ده چې شاته مې ما خو ګوره خراب کړی دی خو ترپ مې نه دی کړی ترپ مې نه دی زده ځکه که زه ترپ وکړم نو ما پورې بیا د کلي پیغلې خاندي ښځه راته بیا ډوډۍ نه پخوي او په هغې له پاسه زما سردا چل کېږي زه ورته یم هلکه ته چې دا یکجنسي کوې نو زه د شجرې قوانیم د خاورې قوانیم د کلتور قوانیم د تاریخ قوانیم د نسب قوانیم هر څه مې ښکاري زما په دې ولې یکجنسي نه کوې نه دغه کارونه به کوې یو به دې نقل لري که نه کافر یا غدار او یا بل دویم ماله به اوټ راکوې ما بلته لېږي زما عامه خبره چې هر ځای کوم ستا په کور کې ستا نغرې او ستا ورغالی ته د مور نه خبر وي د لور نه خبر وي د زوی نه خبر وي هغو به تاریخ بیانوو چم ګاونډ کې سې به یې ته کولي د پوله پټي دا ټول به تا په ورغلي زده کوو دا زنانه چې مونږ په کورونو کې پیژندل دي چې پلانې په پلاني واده ده پلانې دا خو به مور وي نن وزر له تللی وما نن مبارک له تللی وما نن ومه وه نن دا وه نن مونږ خو د هغې نه که نه مونږ په کورونو کې چکر نه ګرځوو پلار دا موږ چې پردي پټي پیژنو چې دا د پلاني ماما دی او هغه د پلاني ماما دی تر دې پورې چې موږ ته د اجارې اسټ هم معلوم خو پلار به دا خبره کول تا وران کو نه غلی چې چل دی وکړو د فیسبوک سره دې واده وکړو په منډه رالی او په برنډه کې کېناستې او ګوته دې پکې وواله زر او بړستین دغه دې الاو چې ستا په کلي کې ستا په بورډ باندې یو سړی ولیکي هماره کومور ستا په کوڅه کې ستا په دوکان ما ته پښتو بورډونه دې ځای نه منګلوره پورې وښه خاورې به ستا ژبه مخکې لري ته ګوره یوه خبره کوو په دې کې به هر څاک ناستي زما په شانته سپېره پکې هم ډېر دي تا که یو زنځیر ستا په منځ کې دی نه هغه د پښتو دی
که د کابل سره ما ته رور وای نو پسې راته وایي زه څه امامتي دلته ځم خو پښتو باندې غږېږو تاسو که دلته دا موږ غږېږو نو په څه خو په پښتو اوس که زه د عربۍ علم په حاضر دی تاسو نه راوستم که د انګریزۍ وی اردو وی نو دا خاوره که تاسو ګورئ ډېر ښکلي کتابونه د اسلام آباد ته په دې تېره میاشت کې راغلي اګر که پیسې ډېرې دي خو وایي یو کتاب پکې راغلی هندوستان یو جنۍ پی ایچ ډي کړی وایي پیډر اف انډیا او وړو ته په خولې کې اشی نه کړي وایي چې دا افغانستان چې دی نو دا د هندوستان هغه شی دی بله لور عجیبه ټاپک غوره کړی هغوی خو دې کلچر راوړ دې ژبه راوړ دې علم راوړ دې فن راوړ دې غیرت راوړ بیا په دې هر یو چپټر لیکلی نو موږ جوړ شو نو نړۍ خو ستا په دې لګیا ده په یو باندې ملک خبره به زه کوم په یو باندې ملک لاندې تپوس کې یو پیغله چې خان وډو یمین به پښتو ما سو په پښتو خبرې وکړي چې زمونږ آیین او قانون او پښتونولي هغه چې وډو یمین به پښتو موته دا شه دونه وګد موږ په خپل هم نه پوهیږو دی ولې مې دا د کولو شی دی دا ویلو شی نه دی دا څه نو ما کله زیته ویلې او ته ما خو ویلې چې مېلمه به دراس نو څو راولې به کو دا غونه تیخته باندې کې جنگ مې موږ ته کله ویلې خو دې ایدي چې لکه پلان مې د مېلمه ته ساتو کړه وستو پلان مې کو د خدای جزو کمزور او خاصري ته ځان جګ کو چې ځان نه باندې واجنو دغه یې ځکه کومه لاندې مثال در کومه پیغله مې پرس که زه په یو لارې روان یم بیا مې ته د پښتون راوخت د ما سره په لار روان نو زه خو تا نه پېژنم چې ته څوک یې نوم دې سې ما ته خو ستا نوم هم نه دي خو تا ته مخې ته چا لاس واچاو الله ګواه دی چې زموږ نه مخې ته رانه خرابه کړي مې دې ته پښتو وایي چې داسې نو مې دا موږ په پردي غم کې ولې مرو خو دغه ځای شی دی که نه مې زمونږ ژوند که ته اوس ما ایثار کې پای کې دا و چې د قانونو د خپل قانون محلي قانون څه شي جاپان خو ډېر مخکې ملک دی نو ما ورته ویل چې لکه موږ پرې په خپله هم نه پوهېږو او کوي ځکه مې دا په کولو باندې په لیدو زده کړي په وینا نه کېږي کومه ژبه چې نن سبا د ټریډ لینګویج نه شي یعنې د تجارت او د کاروبار هغې ته ژبه وایي هغه چینیانو سکولونه ته چالو کړو په یونیورسټو کې په سکولونو کې او کالجونو کې چیني د باندې زده کړئ تا دا سوال پیدا کړو چې واټ اباؤټ پښتو دا خو د کابل د زنډو پورې د روزه پورې زما په کالج کې ځي او زه پښتون یم زما پېژنګلو پښتو ده تا دا تپوس وکړو خاورې به تا سره څوک ستا خبرې ته غوږ کېږدي ګورئ موږ سره که څوک وروري کوي مشر ورور ورته وایو احترام ورکړو د احترام کولو خو ته به د قام فکر دغې څیزونو ته بیایې ته به دی د دې جوکر کې چې دی خرڅ نه شي دی پردی غلام نه شي د ده په وسایلو څوک سودا ونه کړي د ده نه نه سړی څوک جوړ نه کړي ته پیر روخان پوه نه کړې ته خوشحال خان پوه نه کړې یا دې ته پوه نه شوې ته باچا خان پوه نه کړې ته غازي امان الله پوه نه کړې ته اجمل خټک پوه نه کړې ته ملنګ جان پوه نه کړې ته رحمت شاه صاحب پوه نه کړې تا له څوک پیغمبر راولم پیغمبر خو بل نه راځي نو زما مطلب دی چې ملګرو چې موږ د خپل قوم ویښ نه کړو دې پوه نه کړو ما ورته ته ووایي چې تاسو ما له بیا امید راکړو اوس دې له راځو لکه دا خبرې چې وشوي ډېر پکې د ناامیدۍ ملګرو ذکر لاول سر کې وکړو نو آیا خپه په خپه واچو قلار شو غلامان کېږو به یا نه زه خو وروره ژوندی یم د دې لښکر یو کوچی بچی یم خو خدای یو دی په خپل سردار سوړو باچا خان یې په لار کولی شو خوشحالې په دونه غټ طاقت چیلنج کوي پیرو خان دونه غټ د اګرې طاقت چیلنج کوي ما له چیچل دی په ما مور مبارکي نه راغستی زه پښتون دی دا به هغه خلک راځي ما له به تورې وایي یا زه به یې زاوتوم او زما د مور چچ کولی و
نو د خدای دپاره یو داسې شی جوړ کړي لکه دې غږ والا موږ له د ګڼېدو یو ډېر ښه مقرره کړی نر کړی کړی او بنیادي کړی کړی نو چې په موږ کې دونه انټلیکچوال شته نو زه بیا من غټېږم ګورئ زموږ سره تقریبا 200 یونیورسټۍ دي دارالعلومونه دي مدرسې دي کالجونه دي سکولونه دي پیمان یا ویژن چې څه ته وایي که نه د تیز نظر سړی تاسو پاکستان پیدا کړو دا چینسي زده دي او خط زده دي دا قام ولې مخکې نه ځي تاسو ماته ووایئ 200 یونیورسټیان دي د ویژن سړی پکې نشته چې را مخکې شي او قام تیل وهي او چې کله په دې خاوره کې د ویژن سړی پیدا کېږي باراني طاقتونه یې زموږ په بېوقوفۍ باندې یا ځوړندی او یا یې وژني یا جلا وطن کوي وایي لار که هر څومره اوږده وي ته خوځېږه لار که هر څومره اوږده وي ته خوځېږه هغه کس پړاو ته رسي چې کښېني نو دا خلک چې دی دی به نه مني تا ته به غدار وایي تا ته به کافر وایي تا ته به ملحد وایي تا ته به بېلار وایي لکه موږ ته چې وایي زما اووه اته ټایټل یې خو دې خلکو را کړي خو خدای یو دی دل شوم په قسمونو دل شوم بدل نه شوم او نه مې څوک بدلولی شي په خاوره باندې خدای ګواه دی د هر څه نه زیات مین سره ته به وایې چې دا خاوره ما ته حواله کړ ده او نور څوک نشته نو دا به ساتو په جمعه هېڅ فکر به نه کوئ یارېږئ مو او هندوستان یو فلم دی کتلی مې نه دی په اخبار کې هغه نوم ورکړی وی جو ډر گیا وہ مر گیا یارېږئ به نه یارېدو په خپله مرګ دی ولې چې آزاد مړ شي نو د وطن پېغلې به د په قبر د ګلانو ګېډۍ ږدي او چې غلام مړ شي نو د قبر په خاصو به د ګونګیان غول کوي داسې قبر له بیا څوک په مقبره کې دواله نه ورځي نن که خوشحال خان یادېږي نو ولې یادېږي چې دی ما دې سره کړي ځمکه یې راپسې لیکلې څه کتوڼې متوڼې را کړي نن که د باچا خان هر ځای د عظمت سندرې ویلې چې چل دی خو خپل قام له تعلیم او خپل قام له اصول که نه غریب چل کړی کرکټر ته وګورئ یو خط دی انګریز باچا خان ته لیکي وایي غفارخانه د صوبې ګورنر ته خو زموږ نه وغواړه هغه ورته وشي سترګې ماما دا جنګ د ګورنرۍ نه دی ته زه خپل وطن ته موږ به آزاد شو چې هر څوک ګورنر کرکټر خو باچا خان د خلکو غدار وي کافر وي دا وي دا وي دا وي چا وایي چې غلو پیسې پټې کړي دومره دی چې زما خبرو پسې مه ځئ خپل خدای عقل در کړی فکر یې در کړی دی ښه هوښیار خلک زما نه د ژوند په هر ډګر خیر خدای دپاره که دشمن مو خو وکړي نو په صفت پې نه چپ کړئ که خپل رور مو غلط کار وکړو د خاورې خرڅولو کار خدای ته وګورئ چې په اروای مچازې ونه کړي